بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یو نه یکشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الاول 14 نیټه ده چې د 1402 د تلې میزان د 9 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات درې ولسوالیو ته د فرهنګیانو سیلاني سفر دغه سفر د تاریخي ودانیو د جاذبو په موخه ترسره شوی دی. د فرقې څخه تر کارزک پورې سړک د جنوبي برخې د کار پیل. دغه سړک اوږدوالی 2104 متره دی. او د سرو زرو د جلکارانو یوې ډلې نیول کېدل. دغه کسان د خلکو په همکارۍ نیول شوي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات یو شمېر فرهنګي مسؤلانو د ګرځندوی ډلې په چوکاټ کې د درو لویدیځو ولسوالیو د تاریخي ودانیو څخه لیدنه وکړه. دغه مسؤلانو د غوریان، زندجان او کوهستان ولسوالیو څخه د لیدنې موخه دغه تاریخي سیمو ته د بهرنیو سیلانیانو جذبول وبلل. سیمه ییزو چارواکو هم داسې سیلاني سفرونه د ځوان نسل لپاره مهم بللي دي. نورخال په راپورټ کې. یو شمېر فرهنګیانو او خبریالانو د هرات لویدیځو درو ولسوالیو د تاریخي ابیدو څخه لیدنه وکړه. د فرهنګي مسؤلانو په وینا د دې سفر موخه د تاریخی جاذبو لپاره د بهرنیو سیلانیانو راجذبول دی. تقویت صنعت گردشگری که امروزه در دنیا یکی از منابع کلان عایداتی می باشه، ما سرزمین خود از سوق بدیم و برای جوانان خود یک فرصت تفریح سالم فراهم بکنیم که با تمام داشته‌های معنوی سرزمین آشنا شود. په همدې حال د تاریخي ودانیو د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې داسې ګډ سیلاني سفرونه د ګرځندوی صنعت د ودې لامل ګرځي. خوشبختانه در کوهستان بناهای تاریخی فراوانی وجود دارد. تیرپل، گنبد معروف گوهرشاد، مدرسه تومان آقا، کاروانسراها، حوضهای آبی و آسیاب‌های بادی. اینها مردم از خارج داخل که اینجا میاد بیا اینجا به حساب وقت که آثار تاریخی است، جای قدیمی است، باید بسیار مزین، منظم، با کیفیت باشه که کسانی که جانگردی میکنه اینجا میاد نگاه میکنه. د بل لوري د سیمه ییزې ادارې مسؤلان هم کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ته ډاډ ورکوي چې د هر ډول اندېښنې پرته د لرې پرتو سیمو د تاریخي جاذبو څخه لیدنه کولی شي. ښه دی چې داسې برنامې نورو ولسوالیو ته هم جوړې سي. د هرات ولایت سیمه ییزه اداره ټولو ګرځندویانو ته ډاډ ورکوي چې ستاسو امنیت په پوره معنا تامین دی. تاسو کېدلی سي چې د هرات د ګوټ ګوټ څخه د تاریخي نقطو څخه لیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فرهنګي مسؤلانو په وینا د کال لومړۍ 6 میاشتې په اوږدو کې څه د پاسه 1000 کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د دې ولایت د تاریخي جاذبو او ودانیو څخه لیدنه ترسره کړې ده. د فرقې څخه د کارزک تر پله پورې د جنوبي برخې سړک د پخولو چارې د هرات ښاروالۍ د لوري پیل شوي دي. د فرقې څخه جنوبي خوا د کارزک تر پله پورې سړک د پخولو چارې چې 2104 متره اوږدوالی او 22 میلیونه افغانۍ لګښت باندې راځي د هرات ښاروالۍ د بودجې د لارې پیل شوی دی. په دې اړه په مراسمو کې د هرات ښاروال ملا عبدالرازق راشد د دې پروژې د پرانیستلو څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل ډاډ درکوو چې د دغه ادارې مشرتابه او انجینران به هره ورځ د روانو پروژو د کار او کیفیت د څرنګوالي څخه څارنه کوي. هغه د ټولو وګړو څخه غوښتنه وکړه چې د ښار د پراختیا په برخه کې د دغه ادارې سره همکاري وکړي. په نظر کې د دغه پروژه د 4 میاشتو په اوږدو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په هرات کې د حج او اوقافو ریاست مسؤلان وایي په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ عاید راټول کړي دي. د هرات د ارشاد حج او اوقافو ریاست ویلي د تیر میاشتې په اوږدو کې 1,248,112 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د ونیوړ ده چې په دې ریاست کې 10,895 کیلوګرام غنم هم د اجارهګرو د لوري د هرات سیلو ته سپارل شوي دي. د هرات ښاروالۍ د ښار په 5مه ناحیه کې د 2800 متره په اوږدوالي د یوه کانال د جوړولو چارې
پیل کړي دي. د دې پروژې ټول لګښت 10 میلیونه افغانۍ یاد شوی دی او په نظر کې ده تر راتلونکو 4 میاشتې چارې بشپړې شي. د دې کانال سور 1.5 متر دی چې په دې مسیر کې به 10 پلچکان هم جوړ شي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې د 2800 مترو په اوږدوالي د ښار په 5 ناحیه کې د یو کانال د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د هرات ښاروال په وینا د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ یاد شوی چې تر راتلونکو 4 میاشتو په اوږدو کې به بشپړ شي. اوس الحمدلله موږ چې د څه وخت را په دې خوا چې کومې پروژې افتتاح کړي دي افتتاح شروع دي لکه د غټې پروژې د نمبر 1 پروژه افتتاح شوې ده اوس یې کار شروع دی. د شهداهي د خوا 2 پروژې شروع شوي دي کار یې شروع دی. د حوض کرباس د خوا پروژې شروع دي افتتاح شوي دي. په نور نواحیو کې موږ مختلفو نواحیو کې افتتاح لرو شروع شوي دي پروژې مو شروع دي او نور افتتاح هم په را روانو هفتو کې انشاءالله نور پروژې هم لرو چې هغه به افتتاح شي انشاءالله. چیزی که برای خود پسند دارن برای وطن خودم پسند داشته باشن، مثل اموال خانه را که آدم حفظ مراقبت میکنه از او پروژه عمل منفعه که اینجا به حال اجراست اینا به خاطر نفع ملت است. باید مثل چیزی که با اموال شخصی خود بر خود میکنه با امینم بر خود کنه. د بل لوري د اجرا کوونکي شرکت مسول وای زیار باسي چې د قرارداد لمخې کار مختلار شي. کوشش میکنن که در حد توان کار که مطابق مشخصات تکنیکی قرارداد شده انشالله با اکمال برسانه با مدت از پروژه هم 4 ماه کاری میباشد. دراز د هرات خلک د دې کانال د کار د پیل هرکلی کوي وای د ښاروالۍ ادارې پروژې په دې وروستیو کلونو کې بېساري پر مخ روانې دي. ما بسیار خرسند و خوشحالیم از اداره شهرواری ریاست شهرواری ولایت هرات که الحمدلله فعلا در سطح شهر ما شاهد چندین پروژه ایم که اونها فعلا در حال کار جریان داره. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د 10 وړو او سترو پروژو چارې د هرات په ګوټ ګوټ کې روانې دي. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري د سرو زرو د جیلکارانو یو مسلکي ډله ونیول شوه. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د برېښنایي جرایمو د کشف امریت د خلکو د شکایتونو وروسته په دې کار اقدام کړی دی. د دې څانګې منصوبین د لوري د مسلکي لارښوونو په ترڅ کې دغه ډله نیول شوې ده. دغه راز د دې پیښې په تړاو 3 تنه نیول شوي او تر څار لاندې دي. د هرات امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت موظفینو د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې یوه اندازه نشه یي بوټي له منځه وړي دي. د دغه څانګې مسؤلان وایي د دوی موظفینو د انجیل او ګذرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کشفي عملیاتو په لړ کې یوه اندازه ځمکه چې د چرسو یا بنګو بوټي پکې کرل شوي وو اړولې ده. په دې تړاو د چا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. او اوس هم زموږ همکار د سبا ورځې د هوا حالات سره. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات ښار لمر الوره درجه 10 تیته 14، غوریان لمر الوره درجه 11 تیته 14، کراخ لمر الوره درجه 18 تیته 14 او پښتون زرغون لمر الوره درجه 9 تیته 14. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات 3 ولسوالیو ته د فرهنګیانو سیلاني سفر دغه سفر د تاریخي ودانیو د جاذبو په موخه ترسره شوی دی. د فرقې څخه تر کارزک پورې سړک د جنوبي برخې د کار پیل دغه سړک اوږدوالی 2140 متره دی. او د سرو زرو د جلکارانو یوې ډلې نیول کېدل دغه کسان د خلکو په همکارۍ نیول شوي دي. محترم لیدونکو دا د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او بښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شبې ولرئ.